د قرآن کریم د ترجمې شپږ شپیتم درس سورة البقره 248 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی فرمای وقال او ویلی لهم اغویتا بنی اسرائیل تا نبیهم پیغمبر د دوی ان آیتا چی بیشک نخا یا علامه ملکه د بادشاهی د هغه یعنی د طالوت د بادشاهی علامه داده چی ان چی یأتیکم را بشی تاسو تا التابوتو آغا صندوق فیه چی په هغه کې با سکینتون سکون وی د زړه آرام وی من ربکم ستاسو د رب د طرفنا وبقیتون او پاتشوی مما د آغو شیانو بپکیوی چی ترکا پری ایخیو آل موسی اولاد د موسی علیه السلام و آل هارون او اولاد د هارون علیه السلام تحمله چی راوڑی بدا صندوق الملائکتو پرختی ان بیشکا فی ذالکا پدغ د صندوق پر آوڑلو کی لآیتن نخدا علامدا لکم ستاسو د پارا د طالوت بادشاہی ان کنتم کچیرتا یاستی تاسو مؤمنین مؤمنان باور کون کی فلما نکلچی فصولا ووتلو طالوت بالجنودی د بنی اسرائیل د لخکر سرا قال نو بنی اسرائیل تی قال وویل انا چی بیشکا اللہ تعالی مبتلیکم امتحانوی تاسو بنهرین د اوبو په یو نهر سرا فمن نڅوک شربا چی اوبه وسکی منهو د دغ نهر څخه په مړه گیډه فلیسا نو اغا نده منی زما د ملګرونا یعنی اغا زما ملګری نده ومن او څوک لم یطعمه چی اوبه ونسکی د دغ نهرنا فإنه نو بیشک هغا منی زما د ملګرو نده نو بیشک آغا زما ملګری دی الا
مگر منغ الا مگر من څوک چې اغترفا راواخلی غرفتن یو ورغوی یعنی یو غړپ اوبه بیده په خپل لاس سره یعنی څوک چې صرف یو ورغوی یا یو غړپ اوبه وڅکي هغه هم زما ملګری دی. فشربو خو کله چې د بني اسرائیلو لښکر نوموړي نهر ته ورسېدو نو ټولو ښه په مړه ګېډه اوبه وڅکلې. منه د دغې نهر نه الا مگر قلیلا ډېرو لږو خلکو منهم د هغوی ځینې اوبه ونڅکې. فلما نو کله چې جاوزه تیر شول د هغه نهر نه هو هغه یعنی طالوت والذین او هغه خلق آمنو چې هغوی مؤمنانو معه د هغه سره یعنی د طالوت سره د بني اسرائیلو د ځوانانو 80,000 لښکرو. خو کله چې نهر ته ورسېدل پرته د 314 زلمیانو نه نورو ټولو ښه په مړه ګېډه اوبه وڅکلې. نور نو د مخکې تلو څخه پاتې شول او د طالوت نه بیل شول. صرف طالوت د 314 ځوانانو سره د نهر یا دریاب څخه پورې وتلو چون د جالوت لښکر ډېر زیاتو نو قالو هغوی وویلې یعنی د طالوت ملګرو وویلې لا طاقت لنا چې نشته طاقت لنا زمونږ الیوم نن ورځ بجالوته د جالوت وجنوده او د هغه د لښکر سره یعنی د مقابلې کولو یا چې نن په منځ کې د جالوت او د هغه د لښکر سره د مقابلې طاقت نشته دی. قال نو وویلې الذین هغو خلکو یظنون چې یقین لرلو انهم چې بېشکه هغوی یوه ورځې ملاقو ملاقات کوونکي دي الله د الله تعالی سره. نو دوی وویلې کم ډېر ځله داسې شوي دي چې من فئة قلیلة د مؤمنانو یوه وړه ډله غالبه شوې ده کامیاب شوې ده فئة کثیرة د کافرانو په یوه لویه ډله باذن الله د الله تعالی په حکم سره. والله او الله تعالی
مع الصابرين د صبر کوونکو سره دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.